بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې څوک په دې حال کې مړ شي چې د لا اله الا الله محمد رسول الله په پوخ زړه شهادت ورکوي، ضرور به جنت کې داخلیږي. بل حدیث کې دي چې ضرور به هغه الله تعالی بخښنه کوي. فایده: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه صحیح حدیث کې دا هم نقل شوي دي چې زیراوي اوروي او نورو ته هم زیراوي اوروي چې څوک په رښتیني زړه د لا اله الا الله اقرار وکړي هغه به جنت کې داخلیږي. د الله جل شانه په نزدې د اخلاص قدر دی او اخلاص سره لږ عمل هم ډیر زیات اجر ثواب لري.